بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیم زیب الله همدرد او تاسو ګورئ زیب الله همدرد آفیشل چینل. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمند لیدونکو، په یو زمانه کې یو ځوان و چې په یو ملک کې درس ویلی، طالب علم و، هلته یې زده کړې کولې. په دغه ملک کې یو جلۍ وه چې د پاچا لور وه، د دغه ملک د ولسمشر لور وه او ډېره ښایسته وه. دغه ځوان چې کله هغه ولیدله نو دا په هغې عاشق شو او د هغې سره یې مینه پیدا شو. دغه فکر یې وکړو چې زه غواړم د پاچا لور سره واده وکړم، خو دا به وشي او که به ونه شي، ځکه زه یو طالب علم، یو غریب سړی، هغه یو پاچا. نو په همدغې فکر کې و چې د ملګرو سره کېناسته او د ملګرو سره یې مشوره وکړه او هغې ته یې دا حقیقت وویل. ملګرو ورته ښه مشوره ورکړه چې ګوره ځوانه، ته یو غریب سړی او هغه یو پاچا دی، هغه خپله لور څنګه کولی شي چې تالی درکړي؟ د دې خبرې نه تیر شه. خو دا بیا هم نه تېرېدو او دې دا فکر وکړو چې زه به داسې وکړم چې پاچا صاحب ته به ورشم او حقیقت به ورته ووایم، که مې په تیلو کې ژوندی سوځئ او که خپله لور راکوي. نو دا لاړه د پاچا دربار ته. پاچا سلامت ورته وویل څنګه راغلی ځوانه او څه غواړې؟ دې ځوان ورته ویلي پاچا سلامت، ته پاچا یې، ته ولسمشر یې، چې څه راباندې کې هم هغه وکړه، خو زه ستا لور سره ډېره زیاته مینه کوم او ستا لور مې خوښه ده، غواړم هغې سره واده وکړم، خپله لور ماته په نکاح کړه. پاچا سلامت چې کله دا خبره واورېدله نو ډېر زیات په غوسه شو او په دې فکر کې شو چې دا یو غریب سړی او زه یو پاچا، دا زما لور څنګه غواړي او دې څنګه جرأت وکړ؟ نو په همدغې فکر کې و چې یو سوچ یې ذهن ته راغی او دغې ځوان ته یې وویل چې سمه ده، زه به خپل لور تاله درکم، خو زما یو شرط دی که هغه پوره کوي. ځوان ورته وویلې پاچا سلامت، شرط دې راته ووایه، شرط دې څه دی؟ پاچا سلامت ورته وویل وایي شرط مې دا دی چې دغه 2 بوجۍ واله او لاړ شه، دا ماته د لړمانو نه راډکې که او راوړه ماته. که دې د لړمانو نه دغه 2 بوجۍ راډکې کړې او ماته دې راوړي نو زه به خپل لور تاله درکړم، او که را دې نه وړلې نو په دغه تیلو کې دې سوځوم، دغه ګرم تیل درته ښکاري؟ نو دغه ځوان فکر وکړ او حیران شو چې زه به 2 بوجۍ لړمان د کومه کړم؟ دا خو چې یو هم زه را پیدا کوم ډېر ټیم پکې لګي. پاچا هم په دې خاطر دغه شرط په ده کېښوده چې دا یې نشي پوره کوی، دا به 2 بوجۍ لړمان د کومه کړي. خو دغې ځوان دا شرط ومنه او ورته وویل سمه ده پاچا صاحب، بوجۍ راکه او زه به یې راوړم. طالب علم راغې خپل مدرسې ته او د وخت په تېرېدو په خپلو درسونو کې مصروفه شو، خو درسونو ورته هغسې خوند نه ورکاو څنګه چې د عشق او مینې نه مخکې به دې درس ویلی او خوند به یې ورکاو. د دې یو استاذ و چې په دغې طالب علم یې نظر شو چې دا خو مخکې داسې نه و، نو دا یې راوغوښته او د ده نه یې پوښتنه وکړه چې ستا په درس کې تبدیلي راغلی، په تا کې تغییر راغلی، څه مشکل لرې، څه خبره ده؟ نو دې ځوان ورته وویلې استاذه محترمه، دغسې قصه ده، زما د پاچا لور خوښه ده او زه پاچا صاحب ته ورغلم او پاچا صاحب راته دا شرط کېښوده چې 2 بوجۍ لړمان راوړه نو زه به خپله لور درکړم، او که را دې نه وړه نو په دغې ګرمو تیلو کې دې سوځو. اوس زه حیران یم چې 2 بوجۍ لړمان د کومه کړم او که ور یې نه وړم نو په تیلو کې مې سوځئ. استاذ یې ورته وویل هیڅ خبره نشته، ماښام ته ته زما خوا ته راشه او زه درته د لړمانو د پیدا کولو راز ویم او لاره درته ښایم. چې کله ماښام شو نو ځوان لاړه د خپل استاذ تر څنګ او استاذ ته وویل چې مهرباني وکړئ ما ته لار وښیه. استاذ یې ورته ویلې چې دا 2 بوجۍ به والې او ادیرې ته به لاړ شي او د پلانکي قبر دی هغه به خاورې ته ایسته کې راوبه سپړي
تږي به ترې لرې کړي. خو چې کله اخرنۍ تیږه یې پاتې شي نو دغه تیږه چې څنګه اوچتې ډایرکټ به ورته بوجۍ خوله ونیسي او لړمان به په دې بوجۍ کې راشي او دا بوجۍ به ډکه شي. چې یوه بوجۍ ډکه شوه نو زر د دې بلې بوجۍ خوله هم دې ته ونیسه او دا به هم ډکه شي. دغه ځوان وتل سمه ده. ځوان لاړو ادیرې ته، د پلانکي قبر یې راوسپړه او اخرنۍ تیږه یا ګټ چې څنګه یې لرې کوو نو خپله بوجۍ خولې ورته ونیسه او دا د لړمانو نه ډکه شوه. دې ته یې خولې په رسۍ وتړله او دا بله بوجۍ ورته ونیوله. دا هم ډکه شوه، دې ته هم خوله وتړله او قبر باندې واپس تیږې او لوټې خاورې واچولې او قبر یې هماغسې منظم جوړ کړو. هېڅ د باچا دربار ته راغی. باچا سلامت، تا چې کوم شرط ما ته ویلو ما هماغسې وکړو. تا ته مې 2 بوجۍ لړمان راوړل، دا واله. کله چې خلکو او باچا سلامت دغه وکتل نو ډېر تعجب شو، حیران شو چې په دومره کم وخت کې په داسې علاقه کې دوی ته 2 بوجۍ لړمان د کومه کړل. خو دې دغه شرط ایښی او په خپله ژبه ولاړو او دغه ژمنه یې کړې وه نو خپله لورې دغه ځوان ته په نکاح کړه او ورې کړه. خو دغه طالب علم یې راوګرځاو او د ده نه یې د دې لړمانانو پیدا کولو راز پوښتنه وکړه چې تا دا لړمانان دومره ډېر د کومه کړل. نو دغه ځوان ورته وویل چې زما یو استاد دی په مدرسه کې او هغه ته ما دغه قصه وکړله او هغه راته وویلې چې د پلانکي قبر ته به لاړ شي او د هغې قبر به راوسپړي او بوجۍ به ورته دواړه ونیسي او دې کې به لړمان راشي ډک به یې کړي، واپس به قبر هماغسې منظم جوړ کړي او باچا ته به یې ویسي. او همدغسې ما وکړو، ستا شرط مې پوره کړو. باچا سلامت ورته وویل چې د ده استاذ راوغواړئ. امر یې وکړو. د ده استاذ راغی. د استاذ نه یې پوښتنه وکړه چې تا ته څنګه معلومات و چې په دغه قبر کې دومره لړمانان دي او ته ورشه او دا لړمانان ترې راوباس او ده ته یې ویسي. نو دغې استاذ محترم ورته وفرمیل وی باچا سلامت، دغه کوم قبر ته چې ما دا ځوان ولیږه دغه قبر کې چې پلانکې شخص دی یا پلانکې کس دی نو دغه کس به په ژوندونې ږیره او برېت وهل خریل به نو چې کله دا مړ شو هم په داسې حالات کې مړ شو چې د ده ږیره په مخ نه وه وهلې وه. نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هر هغه څوک چې په ژوندونې ږیره وخي او بیا کله مرګ هم په داسې حالات کې ورته راشي چې د ده په مخ باندې ږیره نه او ږیره یې لرې کړي وهلي نو دا چې کله مړ شي په قبر کې به د ده د مخ د یو ویښته په ځای یو لړم راوځي او د ده په دې مخ به ګرځي او د ده قبر به ترې ډک. نو ځکه ما دا شخص هلته ولیږه او دغه ستا شرط یې پوره کړ، ولې چې نبی علیه الصلاة والسلام کومه خبره کړي هغه دروغ کېدلی نه شي. نو کم کار چې نبی علیه الصلاة والسلام خوښوي همهغه کار الله تعالی هم خوښوي. نو زما قدرمندو خویندو ورونو لیدونکو، موږ او تاسو باید هغه کار وکړو چې نبی علیه الصلاة والسلام خوښ کړی وي، ځکه چې همهغه کار الله تعالی هم خوښوي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دغسې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او هیلهمند یم چې ویډیو او واقعه به مو خوښه شوي وي. که غواړئ چې زموږ نورې اسلامي قصې، واقعات، احادیث واورئ نو زموږ دا چینل ذبیح الله همدرد آفیشل سبسکرایب کړئ او په دې ټالۍ باندې زور وکړئ په دې خاطر چې زه نوې ویډیو ورکوم نو تاسو ته به اول راسي. تر بیا تاسو ته ښه وخت په مخه مو ښه.